عرض می کوله چې او داس چل خودو د پاره جبريل راغی ناول چل پیغمبر ته د استنجا خای چې ته او داس مات کینو بیا به استنجا څنګه کوي تو لوٹو چې استنجا کې اوړي کې بڅنګا کې او جمی کې بڅنګا کې پوبو چې بیا استنجا وکي پوبو نو بیا با دوبو یو چڼکا د لنګ یا د پرتوک په دې خختګ باندې وکي خو به بلاس لون کې او دې دې کې بداسي چڼکا کې دې کې براز دای چې کچرته تا ته شک شي چې زما پر توګلون شوی دی ته شي متیاز رانه نه وتی نو یقین به راشي چې نه دا وبخه ما په خپل په پرتوګه چول بیا ورته داودس کولو چلو خودو خلا کې به واچه پوزه کې به واچه مخ به وینځي بیا بلا سونه تر څنګهلو پورې وینځي بیا به د سر مساو کې بیا به خپې وینځي تر ګیټو پورې عزیزانو که تاسو دا مذهبي کتابونه وګورئ چې یوازې په اودس باندې په زرګونو روایات موجود دي یوازې په اودس اوس د مخ حد په وینځلو کې د کم ځای نه تر کم ځای پورې دی دا مخ ته کم ځای نه تر کم ځای پورې به مخ وینځي بیا ګیره ده دو قسمه ګیری وی یو بالکل غنا ډیره یو زمونږ په شان بالکل غنا ګیره چې ده نو مخ وینځل خو فرض دي د غړي ګیره د بخلان دي بخونو ته او رسول چي دي هغه خو بالا کیږي چې ته پکې چرته ګمنځ لمده وهي هغه د پاره قربان د اسلام په مخ بدرې زلو بواچه او د غړي ګیره بیخ ته او رسول چون کې ګران کار دی نو پاغي به اصلون لاس لاسي وای بیا د سر مسا قدرت دام کولی چې سربم دغه سی وینځي لکه چې څنګه مخ وینځي عام ګران کار دی اوس په دې جمی کې چې تس یخو بوته بمبې ته د سر نیولې دغه بار او هم نه جوړه څه به کو اسلام ویل چې نه په ټول سر کې د ټول سر سلورم ایسا چې داسې لاس لون کې او داسې کې بس مساو شو د ټول سر سلورم ایسا خپې وینځه اوس دا قرآن په عجیب انداز کې ویل فاغسلوا وجوهکم وایدیکم اوس ایدیکم لاس توي ید نو د دې ګوتې نه والا تر دې مټ پورې دا ټول لاس نو کله دا خبره په دې ځای پرې خوي چې مخونه وینځي او بیا لاس وینځي نورور لاس به تر دې وینځل نو کمیس به دې وسته دلته بناس ځکه چې تر دې خو لستونه نه اوچتي نو ور سره قید لګولو چې ایدیکم سره ال المرافق
تر څنګهلې پورې. وګوره یعنی د اودس چې دنیا ته نن یو معمولی شیخ کاری، قرآن چې د کوم شي چل پیغمبر ته خی آشه معمولی کې دی، معمولی. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ لاسونه وینځئ تر څنګهلو پورې. وَأَرْجُلَكُمْ او خپې وینځئ. نو خپه د دې ځای نه واله تر دې غمانې پورې دا ټوله خپه ده، نو تا به اوس څه کول؟ هلته به دې پرتوګ ویستی. نو قرآن الله قید لګوي ورسره چې وارجلکم الی الکعبین، خپه وینځئ خو تر دې ګیټۍ پورې، تر دې ګیټۍ ټوله خپه مه وي. تاسو خیال را دا چل پیغمبر خودو تا الله جبریل را لېږلی او دا چل یې ورته چې دا وشي نو ته به اودس کې شي. چې اودس کې شي نو بیا به راشي جومات ته، اوس به خدای ته ودرېږي، د هغه نوم به هلې، د هغه نوم چې هلې نو اول به وی نیت به وکړي. نیت عربي کې دړه قصد او ارادې ته وایي. چېړه کې دا قصد وکړي چې د دې جمعې مونځ په دې امام پسې کومه، الله اکبر، اړه کې ووایي به ټیک نیت وشو. ځینې خلک خو داسې دي که نه غوږونه یې رانیولي او نیت مې وکړو، نیت مې کړی، نیت مې وکړو، نیت مې کړی، مړه د خدای په قهر اختی بعضې وخت کې ترکات هم وشي او د شیخ صاحب نیت نه تړلی شي. خیال درا او بیا دا چل کړی آسان کار. لاسونه اوچتول چې دي دا ضروری دی. لاسونو اوچتولو کې الا اذنی چې دی لفظ الا راغلی، نو عزیزانو تر اذنی دا معنا نه ده چې غوږونه برانی سي، د دې اذنیو په محاذات کې چې داسې لاسونو اوچت کې بس خبره خلاص. بیا لاسونه به داسې ږدې، لاس په سینه یې خول یا لاس د نامه نه لاندې. د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دی چې با سینه به لاس وي. د امام صاحب مذهب دا دی چې نوم نه لاندې به لاس ږدې. ایک یو راز دی، جایز دواړه دا اختلاف د احناف او د شوافع منځ کې د اولا عدم اولا اختلاف دی، د حل او د حرمت نه دی. نامن لاندې چې لاس کېږي نو لږ به سر ورپسې راټیټ شي، چې دلته لاس کېږي نو داسې به ولاړ او داسې ولاړه د خدای خوښه نه ده. څنګه به ولاړې؟ ټیټ سه. بیا به لاس داسې تړي داس دا دوه ګوتې به داسې کې او دا درې به پرې د پاسه د اتکړی شکل به جوړ کړي. اتکړی چاته اچولی شوي چېرته که نه، خدای دې در واچوي، ډېر ښه شی دی. زه د یحیی خان مارشل الله کې پیش کړی وم د کوواټ په جیل کې، مارشل الله عدالت. نو چې پیش کول جیل نه راایستم نو دواړو لاسونو ته زما اتکړی واچو. خبره مې څه کړې وه؟ خبره مې دا کړې وه چې د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې یو پاگل ډانس کیږي، چې په هغه پاگل ډانس کې
ته زما خزرانی سا او زستا خزرانی سا او پرتګونه د یو بل سره بدل شي خبره مې دا کړې په دې مارشالله کې ونیو ما ها دواړو لاسونه اتکړای چولې او مارشالله عدالت کې پیش چې پیښې کمنو کرنیل ما ته داسې کوس پاس چوکته نو ډېر غصه شو پولیس والا ته وې دا اتکړای ته وباسي داسې نه مال میں وباسا ایو شاعر وای چې نشانه بم پلانسو بل په بند زولنوي د خامتا جامې بصری ملا خړلې بابړوي نشانه بم پلانسو بن پا بند زولنوی د خامتا جامی بسری ملا خوڑلی ببیڑوی ملا خوڑلی ببیڑوی جنازه بمی ولاڑا ستارات لو با انتظار وی مخ میں مگورا کفن کی چلو پٹا دی پسر نوی مخ میں مگورا کفن کی کرنیل تمیوے میں باسا خون کئی دا لاستڑلے پیش کے دل دا ډیر خون حق د پاره چې زولنې درچولی او پیشتی کی دا ډېر فن همون خلق په آرام توپ د پاره کړای ورسی نه چې حق د پاره ایو شاعر وای چې بو می زئی دل برلا لاس تړلې په تعظیم بو می زئی دل برلا خپلو پردو دور کړما ستا مینې رنځور کړما خپلو پردو دور کړما ستا مینې رنځور کړما نشتا بیلتا میں بل حکیما بو میں زئی دل برلا لاستڑل پا تعظیم بو میں زئی دل برلا تو خدا قسم دا منظرم دا صحابو پا زمانہ کے جوڑو یو جنگ نا صحابہ لگ رستو پاتی شوی پستنے پورے ځان اتړلو په جماعت کې چې خدای پراستای کا ترغه ځان پرانیزو چې سو پورې زمون معشوقې مون پرانیستې دي دا ډېر خوند کوي نو دا کړای شکل به جوړ کې او تصور به دي صحیح تصور بدی دائی چه اے اللہ ما ځان تات کڑای واچولے اور سمے پریخو تکبیر اولا تا تکبیر تحریمہ زکا وائی چه سا اشیاء چه پتا حلالو دا ټول در باندې حرام شو خدای زولنی میں ځان تواچولے و تا